والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو د 22 سپاره سرورم نمبر آیت او د سورۃ الاحزاب پنځم صالحتم نمبر آیت ستاسو مخکې ما ولوستو. په دې آیت کې الله تبارک وتعالى لصفات خودلې دي او بیا اخر کې اعلان کړ دې چې چا دا صفات اختیار کړ اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. دا خلق لپاره الله تبارک وتعالى تیار کړی دی مغفرت، بخنه او ډېر لوی اجر. د دې آیت نه مخکې مکمل یو رکوع په دې صورت کې د امهات المؤمنین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو تذکره ده په دې کې او د هغو صفات بیان دي. الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې چې کوم ځای کې حکم کړی دی مسلمانانو ته سړی او زنانه دواړه پکې شریک دي، نو هلته کې صرف د سړو نوم اخیستی شوی دی، د زنانو نوم الله تبارک و تعالی نه دی اخیستی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو کې سړی او ښځې دواړه دا کار کوئ دا مه کوئ. او دې کې اشاره دې خبرې ته چې الله تبارک و تعالی زنانو لپاره دا غواړي چې دوی لپاره پرده پکار ده. دغه وجه نه په قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی د زنانو نومونه دی اخیستی سوا د حضرت مریم نه. باقی امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فلانی بیبی د فلانی بیبی نوم یې ورنه دی اخیستی. د حضرت مریم نوم اخیستل ځکه لازمي و چې الله تبارک و تعالی حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړی، نو د هغه تعارف کولو لپاره د هغه نوم چې اخیستی کېږي د پلار نوم سره عیسی ابن مریم لفظ راځي قرآن پاک کې. ورنه الله تبارک و تعالی دا غواړي چې ښځه پټه پاتې شي، لکه د زنانو په زړه کې دا خبره راغله چې الله تبارک و تعالی په قرآن پاک کې د سړو د نومونه اخلي او د سړو تذکره کوي، چې د زنانو تذکره نه ده کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې زمونږ دا اعمال که قبول نه دي او زمونږ دعوت، زمونږ د قیل و قال، زمونږ مزونه، زمونږ خیراتونه دا کس الله تبارک و تعالی نه قبلي. الله تبارک و تعالی دا آیت نازل کړ چې د هغې ترجمه دا ده ان المسلمین والمسلمات، بېشکه مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځې جدا جدا، مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې، فرمانبردار تابعداري کوونکي سړي او فرمانبردار تابعداري کوونکي د الله تبارک و تعالی زنانه، او رښتیا ویونکي سړي او رښتیا ویونکي ښځې، صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي ښځې، خشوع کوونکي سړي او خشوع کوونکي ښځې، او خیرات او صدقه کوونکي سړي او خیرات او صدقه کوونکي زنانه، روجي نیولو والا سړي او روجو نیولو والا ښځې، او خپل د شرمګاهونو حفاظت کولو والا سړي او خپل د شرمګاهونو حفاظت کولو والا زنانه، او الله ډېر ډېر یادونو والا سړي او ډېر ډېر یادونو والا زنانه، الله دو لپاره مغفرت تیار کړی دی او
الله دوره پاره ډېر لوی اجر تیار کړی دی. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان جدا دی، مومن جدا دی، دواړو کې فرق دی. اسلام تعلق ظاهر سره دی، لکه حدیث جبرائیل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته حضرت جبرائیل لا خپل زنګونان باد کړل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا کې کېناست. صحابه کرام په جندنه ناشته سړی ته کسبني کپڑے غاړي کې دی، وختې ته بالکل صفا سوتره دي او راغی کېناست. د سفر اثرات کې هم نشي سو کې پیژنې هم نه پای کې سوالونه او یو سوال داو چې ما اسلام یا محمد، اے محمد اسلام څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړو چې الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسلام دا چې د گواہی ورکړي د خبرې چې الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته او محمد رسول الله د الله رسول دی. دویم دا و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، چې موږ قائمای او زکات ورکړي او تصوم رمضان، د رمضان مبارک روزې نیسي، وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا، او قدرت طاقت وي نو د الله تبارک وتعالى د کور زیارت کې حج له بلاړ شي. دا پنځه اسلام سره تعلق ساتي او دا ظاهر خبرې دي. مسکول ظاهر سره تعلق ساتي، روزه نیول ظاهر سره تعلق ساتي، زکات ورکول ظاهر سره تعلق ساتي، په خدای باندې کلمه طیبه شهادت ورکول دا چې کوم دی ظاهر سره تعلق ساتي، او حج دا ظاهر سره تعلق ساتي. نو الله وی کدام فرمانبردار زنانه دي او کدا خزي دي، چې دوی موږ گزار سړی او خزي، موږ گزار زنانه او خزي دا سړی. دا شانته اسلام کې چې څومره احکامات دي هغه تابعداري کوونکي د الله تبارک وتعالى سړي او خزي دي. والمؤمنین والمؤمنات، او دیم شی ایمان دی. ځکه به سره کړه من ایمان یا محمد صلی الله علیه وسلم ایمان څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. ایمان زړه سره تعلق ساتي، چې ته یقین ساتي چې الله تبارک وتعالى وحده لا شریک له ذات دی. دا په کتابونو باندې یقین ساتي، یا په رسولانو باندې یقین ساتي، د قیامت ورځ باندې یقین ساتي، خوف تقدیر باندې یقین ساتي، بعث بعد الموت باندې یقین ساتي. دا ایمان دا زړه سره تعلق ساتي، دې ظاهر سره تعلق نشته. نو کدا کوم چې فرمانبردار زنانه دي ایمان والا او کدا سړی دي. والقانتین والقانتات، او د الله تبارک وتعالى تابعداري کوونکي. قانون ته مراد دې چې اخلاص دي، تابعداري فرمانبرداري کوونکي اخذ دي او سړی دي. دا صفات چا چې ځان کې راوښته الله تبارک وتعالى هغه بل اجر ورکړي. قنوت فزان کې صفات دار راوښته الله تابعداري اختیار کړل. او سرنا مع الصادقين والصادقات، اختیار ویونکي سړی او اختیار ویونکي اختیار هغه چې ضرورت او خدای باندې کوم دی غزر کوم دی. منافقان شان دانه چې څوک دنه بل بر کفر نه ولې او خدای باندې ایمان دی نه، چې کوم غزر کې دا په خدای باندې دا صدق والا صفات په دوه کې موجود دي. او مخکې چې مېره باندې دروغ باندې مکمل بیان شوی دی. نو دا صرف اختیار والا بس سید دی او خدای چې اختیار وي. او والصابرین والصابرات، صبر کول والا سړی دی او صبر کول والا خزي دی. صبر په درې قسمه دی او درې واړه صبر اګران دي. او ورنه صبر هغه په طاعات باندې صبر کول، په ځان ټینګ ساتل. صبر معنی ټینګېدل، ثابت قدم پاتې کېدل. نو اعمال باندې مزګزارې ته دې باندې ټینګ پاتې کېدل، خشوع او خضوع باندې ټینګ پاتې کېدل، زکات ورکړې باندې ټینګ پاتې کېدل، روزي نیول باندې ټینګ پاتې کېدل، رښتیا ویل په دې باندې ټینګ پاتې کېدل. دا شان د برسمره اعمال چې دي نیک اعمال په دې باندې ټینګ پاتې کېدل، دا یو صبر دی. په طاعات باندې صبر دا نه چې راځي یو موږ کو یو درځي ما سال موږ دراوي او دا حکران کار بس دا صفت دا صبر ولا صفت اختیار نه کو. صبر ولا عمل اوره دې جمع دې ګرمي دا او یخني دا شپې هغه ډیر او بلند دي. په هر صورت کې دې سال موږ د باسي دا صبر دی. حالات چې څنګه وي یا الله تبارک وتعالى طرف چې کوم حالات راغلي باوجود دې بیا موږ پابندي کې دا صبر دی. نو دا صبر دی په هر حالت کې دې صبر کوي. طاعات باندې دا یو صبر دی. دیم صبر عن المعصیه، د ګناهونو نه ځان بچ ساتل دې باندې صبر کوو.
خوړل، رشوت نه خوړل، غلا نه کول، زنا نه کول، بدنظري نه کول، شراب نه څښل، چرس نه څښل، څومره ګناهونه چې د هغې نه اجتناب کول، د هغې نه ځان بچ کول، دا چې کوم دی هغه صبر عن المعصیه دی. او دریم نمبر صبر علی المصیبت. تا باندې مصیبت راغی، پریشانی در باندې راغله، حالات د الله طرف نه راغلو، په هغې باندې صبر کول. دا درې واړه صفات کوم سړی چې اختیار کړل، دا صفات اختیارولو والا الله تبارک وتعالی د لپاره اجر تیار کړی دی، د لپاره مغفرت تیار کړی دی. والخاشعین والخاشعات، او خشوع اختیارولو والا سړی او خشوع اختیارولو والا ښځې. خشوع دې ته ویل کېږي، خشوع والا مونځ هغه دی چې سړی مونځ باندې ودرېدو، دته دا پته نه شي زما ښي طرف ته څوک ولاړ دی او ګس طرف ته څوک ولاړ دی. دا خشوع والا مونځ دی. او کله مونځ کې اپاره دی پر ګورې سترګې چورلې کله ځان کوي، نو دا خشوع نه ده. نو خشوع والا مونځ اختیارولو والا سړي او خشوع والا مونځ اختیارولو والا زنانه. والمتصدقین والمتصدقات، او خیرات کوونکي زنانه او خیرات کوونکي سړي. بعض علماء لیکلي چې هفتې کې 1 درهم خیرات کول، دا هم دې صفت کې راشي چې هفتې کې 1 درهم دې خیرات کوي، 1 درهم د الله په لارې کې ورکوي کم څه کم. نو دا صفت په ځان کې راوښته خپل د وس مطابق، خپل د وس مطابق د الله په لارې کې د غریبو خلکو سره تعاون کول، دا صفت اختیارول. یو سړي به د 10 روپو طاقت وي، یو به د 100 روپو طاقت وي، خپل د وس مطابق خرچه څوک کوي او خیراتونه کوي او صدقې کوي. دا چې صفت چا اختیار کو، الله تبارک وتعالی ته انتهایی خوښ دی. والصائمین والصائمات، او روزې نیولو والا سړي او روزې نیولو والا ښځې. فرض روژه خو به نسي، لیکن د نفلي روژې هم ونیسي، ایام بیض روژې ونیسي، زیات طاقت یې د هفتې کې د پیر او د جمعرات په ورځ باندې روژه ونیسي. دا صفت چا چې اختیار کو، هغه سړی دی او هغه زنانه ده. والحافظین فروجهم والحافظات، او خپل د شرمګاهونو حفاظت کولو والا سړي دي او که زنانه دي. او آخري صفت دی والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، الله ډېر ډېر یادولو والا سړي دی او الله ډېر ډېر یادولو والا ښځې. باقي صفات دا شان بیان شوي دي، لیکن یو صفت الله تبارک وتعالی چې کوم د ذکر بیان کې هغه ذکر الله، هغه سره کثیرا ډېر یادولو والا. یو ځل یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړ، یا رسول الله، په مجاهدینو کې ټول نه زیات ثواب والا څوک یا مجاهد دی؟ الله تبارک وتعالی پیغمبر ارشاد فرمایو چې کوم الله ډېر یادي، په جهاد کوم مصرف دی وسره ذکر وکړي. بیا تپوس وکړ چې ټول نه زیات ثواب چاته ملاوي حج کې؟ چا چې الله تبارک وتعالی په ډېر یاد کړ، ذکر یې په ډېرو. روزي کې ټول نه زیات غوړه روزه چا ده او زیات ثواب روزي کې چاته ملاويږي؟ چا چې الله تبارک وتعالی په ډېر یاد. موږ چې څومره کې زیات قرانونو سره ذکر دی، نو دا ثواب هغه زیات ملاوي شو. نو هر عمل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې الله په زیات یاد کو، اما عمل الله تبارک وتعالی ته محبوب دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تبارک وتعالی د هر عبادت لپاره حدود مقرر کړی دي، ټیم والا مقرر کړی دی، سوا د ذکر. موږ دې 5 وخت موږ دې د غیر رکعاتونو مقرر دي، طریقې مقرر دي، او هغه لپاره شرایط دي چې داس موږ د مخکې بعد کوم دا شرایط دي، موږ کې دا بیا دا شرایط دي، پس راستان موږ قبولي. یو شرط یا یو رکن پکې نو ستاسو موږ نه قبليږي. حج لپاره شرایط دي، زکات لپاره کار کې یو ځل مقرر کړی دی، او هغه لپاره شرایط یې دي دي زینو کې دومره مال باندې زکات کې دي زینو کې هغه ورکړي. روزه کار کې یو ځل مقرر کړی دی میاشت کې، لیکن ذکر لپاره الله تبارک وتعالی نه ټیم مقرر کړی دی، نه ورته طریقه مقرر کړی ده، بلکې حکم ادا کړی دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. چې کوم خلق الله یادي عقل والا عقلمند خلق هغه چې هو الله یادي په ولاړه باندې په ناس باندې په قوت باندې هر حالت کې الله یادوي. سوا د دې نه گویا بیا فرمایي چې د دې باره کې اس عذر هغه نه قبليږي، ځکه چې الله پکې څه عذر پرې نه دی. سوا د دې سره بهوش شو، بهوش په حالت کې ذکر نه کیږي، باقي هر حالت کې به ذکر کېږي به الله یادي. ولاړه په ناس په قوت باندې الله تبارک وتعالى یادو. دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي، اللهم اجعلني اعظم شکرک
اے الله ما داس جوړ کړي چې ستا کثرت سره پر بے شکر ستا ادا کوم شکر گزار ته جوړ شم. او دیم نمبر واتبع نصیحتک الله ما داس جوړ کړي چې ستا د نصیحت هغه اتباع کول ولا جوړ شم. او دریم نمبر اکثر ذکر کا او اے الله ما داس جوړ کړي چې کثرت سره ستا ذکر حالانکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو دے محمد یا تعریف عارف الله تبارک و تعالی ذکر کی لیکن هغه باوجود بیا ځان دعا غواړي چې الله ما داس جوړ کړي چې تاسو ذکر ډېر کوم چې ور جوړ شمه. نو دې کې اشاره امت ته چې امت ته کثرت سره ذکر کوي. او څلورم نمبر واحفظ وصیتک الله ما داس جوړ کړي چې ساده وصیت هغه حفاظت کوم کې جوړ شو. نو دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان لپاره کوم عمل محبوب ګرځولې او ځان یې غوښتلې کثرت سره ذکر کولو والا. دا شان دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ارشاد فرمایي صحابه کرامو ته چې تاسو داسې عملونه خیمه که تاسو الله په لاره کې جهاد کوئ هغه جهاد نه غوره دی او که تاسو الله په لاره کې سونا او چاندي هغه تقسیموئ د هغې نه هغه غوره دی. صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله ولې نه موږ ته وښیه داسې عمل. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي ذکر الله عز وجل الله تبارک و تعالی ذکر او دغه رکوع پسې بله رکوع بیا روان دی که الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے ایمان والو الله ډېر ډېر یادوئ الله ذکرا کثیرا ډېر ډېر یادولو سره وسبحوه بکرة واصیلا او د الله تبارک و تعالی تسبیح بیانوئ د هغه پاکي بیانوئ سهار او ماښام هر وخت د الله تبارک و تعالی ذکر کوئ. چې کله تاسو ذکر شروع کړو بیا الله فرمایي هو الذي يصلي عليكم وملائکته بیا د الله طرف نه رحمتونه ورېږي او فرشتي به تاسو ته مغفرت دعاګانې غواړي. او دا بیا دې لپاره ذکر ليخرجكم من الظلمات الى النور چې تاسو د تیارو نه رڼا طرف ته ووځئ. او ولې وکانه بالمؤمنین رحیما الله تبارک و تعالی په دې مؤمنانو باندې مهربانه دی. د هغې د وجې نه هغه تاسو باندې رحمت ورکړو غواړي د هغه وجې نه حکم راکړی دی چې تاسو هغه ذکر ډېر ډېر کوئ. ذکر الله تبارک و تعالی کثرت سره یادوئ. او یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صاحب ثابت تپوس وکړو اے د الله پیغمبره اعمال خو ډېر دي ټولو لپاره اعمال خو ډېر دي ګران اعمال دي ما ته داسې اسان عمل وښیه چې ما جنت ته نږدې کړي او زه په جنت ته داخل شم. نبی علیه الصلاة والسلام ته ارشاد فرمایو لا یزال لسانک رطبا بذکر الله بس مسلسل خپله ژبه د الله په ذکر سره دا ژبه تر ساته دا لمده ساته دا داسې عمل دی چې دا به تعالی الله تبارک و تعالی د دې په ذریعې سره په جنت کې داخلي او ته به الله ته په دې سره نږدې شي. وذکر یو حدیث کې دی اذکروا الله دومره الله یاد کړئ دومره الله یاد کړئ حتی یقولوا مجنون چې خلک وایي دا خو لیونی دی. دومره الله یادوئ دومره د الله ذکر کوئ چې خلق دا وایي حتی یقولوا مجنون چې دی لیونی دی. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات الله تبارک و تعالی په دې آیت کې دا لس صفات بیان کړي دي او لس صفات اختارونو رستو اولنۍ صفت اسلام دویم صفت ایمان دریم قنوت څلورم نمبر اختیار پنځم نمبر صبر کول شپږم نمبر خوشي اختیارول اووم نمبر خیرات او صدقه کول اتم نمبر روزي نیول او نهم نمبر خپل شرمګاونو حفاظت کول او لسم نمبر الله ډېر ډېر یادول. دا داسې صفات چې د اختیار کړي الله اعد الله لهم داسې کسانو لپاره الله تیار کړی دی مغفرة بخنه واجرا عظیما او ډېر لوی اجر د لپاره تیار کړی دی. نو په دې آیات کې څه صفتونه چې الله بیان کړي دي درې صفات په دې کې داسې چې هغه زړه سره تعلق ساتي. آی که ورنه ایمان دی دا زړه سره تعلق ساتي. دویم قنوت دی تابعداري د زړه نه دا زړه سره تعلق ساتي. او دریم خشوع دا زړه سره تعلق ساتي. ظاهره باندې اساس سره بزرګ ځان جوړ کو چې خلک ومني بیا صحیح مسکی چې خلک نه کله برکېږي تخت دا خشوع نه ده. تو جدا مسکای که یوازې مسکای خلکو کې اجتماعي مسکای جمعات کې کې کور کې ګټه باندې کې دکان کې خشوع او خضوع او مستجور شي دا خشوع الله تبارک و تعالی دا شکرونه دا خو زړه سره تعلق ساتي. او درې صفات باندې کې راځي دي چې عبادت بدنیه ظاهریه دي ظاهر بدن سره تعلق ساتي په دې صفات دی. اسلام عام د ټول عبادت ته شامل دی. او دریم نمبر صبر دا ظاهر سره تعلق ساتي بدن سره. او دریم نمبر روزه دا ظاهري بدن سره تعلق ساتي.
او دوه عبادتونه په دې کې جبې سره تعلق ساتي. یو اختیار ویل صدق او دویم نمبر ذکر دا جبې سره تعلق ساتي. او یو عبادت په دې کې الله تبارک وتعالى بیان کړی ترک المنکرات چې ګناهونه پرېږدي او هغه شرمګاه حفاظت ګناهونه پرېښودل خپل شرمګاهونه حفاظت حفظ الفروج. او یو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما مخکې بیان وکړ تاسو ته په دې باندې چې د دې عبادت ذکر نه علاوه ټول الله حدود مقرر کړي دي ګندې لپاره صحت دې مقرر کړي دا عبادت مون اختیار یو عبادت په دې کې مالی دی مالی عبادت صدقه او خیرات دا لاس عبادت د قسمه د غدي زړه سره تعلق ساتي جيب سره تعلق ساتي مال سره تعلق ساتي ترک المنکرات سره تعلق ساتي ظاهري بدن سره تعلق ساتي دا صفات مون ځان کې راوړو الله تبارک وتعالى و تاسو ما بیا جنت ته کړی دی تاسو ما من مسجد ته کړی دا تاسو ما څنګه بیا له انعامونه دي چې سره سوچ هم نشګوره لہذا مولا یا خیر فکر پکار دی او دا صفات بزان کې راوښته پکار دي ان المسلمین والمسلمات بشک مسلمانان سړي او مسلمانان زنانا والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان زنانا والقانتين والقانتات او تابعداري کوونکي سړي او تابعداري کوونکي زنانا والصادقين والصادقات او اختیار روانه سړي او اختیار روانه زنانا والصابرين والصابرات او صبر کول والا سړي او صبر کول والا زنانا والخاشعين والخاشعات او خشوع کوونکي سړي او خشوع کوونکي زنانا والمتصدقين والمتصدقات او صدقه او خیرات کوونکي سړي او صدقه او خیرات کوونکي زنانا والصائمين والصائمات او روزنونکي سړي او روزنونکي زنانا والحافظين فروجهم والحافظات او خپل شرمګاونو حفاظت کوونکي سړي او خپل شرمګاونو حفاظت کوونکي زنانا والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او الله ډېر ډېر یادولو والا سړي او ډېر ډېر یادولو والا زنانا اعد الله لهم الله تیار کړی دوی لپاره مغفرة بخنا واجرا عظیما او ډېر لوی اجر د حضرت ابراهیم علیه السلام بارکي چې راځي وایي ترى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن چې الله تبارک وتعالى ابراهیم علیه السلام امتحان واغسته پای کې یو قول دا دی چې د قرآن پاک کې ډېر صفات الله تبارک وتعالى بیان کړي دي چې هغه کې لس صفات په یو رسمي صفات کې دي التائبون د سورۃ توبه کې لس صفات هلته کې دي لس صفات قد افلح المؤمنون رسمي صفات اولنۍ آیتونه دي او لس صفات دا دي دا ډېر صفات چې ځان کې راوښلو ابراهیم علیه السلام کې دا کامل صفات الله یا په دې ټولو کې ما پوره وندو لہذا ما ولا امامت نصیب کو هذا موږ هم پکار دي چې موږ د پیغمبرانو اتباع وکړو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو او موږ د نبی علیه السلام په اتباع کې خپل اسلام خپل ایمان خپل اعمال خپل اخلاق خپل معاشرت خپل لین دین چې کوم د شریعت مطابق راوړو ظاهر طور باندې موږ الله باندې تکلیف وی لیکن ان شاء الله دسترګې پټېدو د رسو په دې کامیابی ده الله دې موږ له سره عمل کولو توفیق راکړي هر نیک عمل دې الله موږ آسان کړي او هر بد عمل دې الله تبارک وتعالى باندې رکاوټ وګرځي ځان د مستل سوال کول لازمي دي وګوره پیغمبر علیه السلام باندې وحی نازلېږي او الله تبارک وتعالى تر قرآن دې غنه باوجود ځان لپاره دعاګانې غواړي چې الله داسې وکړي ما ذکر کول توفیق راکړي ما خپل اتباع کول توفیق راکړي ما خپل وصیت باندې د حفاظت کول توفیق راکړي موږ هم ځان لپاره دعاګانې مستل پکار دي واخر دعوانا الحمدلله